سلامونه افغان جرمن انفو ته په خیر راغلی. د جرمني ژبې اسانه زده کړې لړۍ ده. د جرمني ژبې مهالونه یا که تاسو انګلیسي چیرته ویلي معمولا ورته زمانونه مونږ وایو. د جرمني ژبې زمانونه یا مهالونه دی دویچه ټیمپوس فارمن. لومړی تر هر څه راځو ګورو چې زمان یا وخت په څو برخو ویشل شوی ده. وخت په درې برخو ویشل شوی ده. یو همدا اوس زمان دی، همدا اوس وخت ده، همدا اوس مهال، یو تیر مهال ده چې دغه یو ثانیه مخکې وخت، پرون، بله ورځ، تیره ورځ، همداسې تیره اونۍ، تیره میاشت، او بل را روان وخت ده. مونږ اوس په دې وخت کې یا اوس مهال دلته یو. مونږ ویل چې زمانونه په دریو برخو ویشل شوي دي، خو جرمني ژبه کې بیا څو زمانونه دي یا زمانونه په څو برخو ویشل شوي دي. په جرمني ژبه کې بیا شپږ زمانونه دي. جرمني ژبه شپږ زمانونه یا شپږ مهالونه لري. یو پریزنس، همدا اوس وخت یا اوسنی وخت. پرفکت، نږدې تیر وخت. پلوس کوام پرفکت، لرې تیر وخت. پریتریټیوم، مطلق تیر وخت. فوتو 1، نږدې راتلونکی وخت. فوتو 2، لرې راتلونکی وخت. موږ ویل چې زمان یا وخت په درې برخو ویشل شوی، خو څنګه په جرمني ژبه کې بیا شپږ زمانه دي. په جرمني ژبه کې یو اوسنی مهال ده یا اوسنی زمان ده چې دا اوس زمان تشریح کوي یا په اوس وخت کې هر څه پیښ شوي وي هغه وایي. تیر زمانونه درې دانې دي. که یو څه پیښ شوي وي هغه په تیره زمانه کې وي، په درې حالتو کې یا په درې وختو کې هغه تشریح کیږي او تر نورو خلکو رسیږي، یا د هغې وخت یا د پیښې په باره کې معلومات ورکول کیږي. او بل را روان وخت چې دوه راتلونکي مهالونه یا زمانونه دي. نو په دې باور باندې درې تیر مهالونه، یو دا اوس مهال، او دوه راتلونکي مهالونه چې ټول کیږي شپږ مهالونه. څومره لغتونه چې مونږ د مهالونو پیژندګلوۍ لپاره وکارول هغه ټول لاتیني لغتونه دي. په صنف کې، ټولګي کې، کله چې تاسو ګرامري خبرې کوئ او د ګرامر په اړه باندې خبرې کوئ نو تاسو تل دغه لاتیني نومونه کاروئ. پریزنس ته په جرمني ژبه کې ګیګن وارت وایي چې دا جرمني ژبه کې ورکړل شوی نوم ده. اوسنی وخت پرفکت vor Gegenwart، نږدې تیر وخت. پلوس کوام پرفکت vor Vergangenheit، لرې تیر وخت. پریتریټوم، Vergangenheit یا مطلق تیر وخت. فوتو 1، Zukunft یا نږدې راتلونکی. فوتو 2، vor Zukunft، لرې راتلونکی. اوس راځو د هر مهال بیلګه ګورو. پریزنس یا اوسنی وخت. Gegenwart. Ich gehe in die Schule. زه ښوونځي ته ځم. زه ښوونځي ته ځم. Ich gehe in die Schule. په پرفکت کې یا vor Gegenwart نږدې تیر وخت. Ich bin in die Schule gegangen. زه ښوونځي ته تللی یم. پلوس کوام پرفکت vor Vergangenheit یا لرې تیر وخت چې څنګه جمله پکې جوړه شوې ده او څنګه په پښتو کې معنا کیږي. Ich war in die Schule gegangen. زه ښوونځي ته تللی وم. Vergangenheit یا مطلق تیر وخت چې په لاتین کې یا کوم نوم چې ورکړل شوی ده هغه پریتریټوم ده. Ich ging in die Schule. زه ښوونځي ته لاړم. Zukunft یا راتلونکی وخت یا را روان وخت. فوتو 1، Ich werde in die Schule gehen. زه به ښوونځي ته لاړ شم. دا را روان وخت یا راتلونکی زمان. فوتو 2، vor Zukunft یا راتلونکی وخت بیا هم Ich werde in، زه به ښوونځي ته تللی یم. معنا یو کار د بل کار نه مخکې شوی وي. کله چې ته راځې زه به ښوونځي ته تللی یم. اوس به راسو وګورو چې توپیرونه د دې زمانونو کله چې مونږ یې کاروو څه دي. په پریزنس کې مونږ وایو Ich gehe in die Schule. زه ښوونځي ته ځم. دا همدا اوس مهال ده.
چې زه ښوونځي ته تللی یم څنګه یې وایم دا perfect زمان ده وایم ich bin in die Schule gegangen زه ښوونځي ته تللی یم Plusquamperfekt ich war in die Schule gegangen لرې تیر وخت ده زه ښوونځي ته تللی وم Präteritum ich ging in die Schule زه ښوونځي ته لاړم مطلق تیر وخت ده اوس Foto 1 ich werde in die Schule gehen زه به ښوونځي ته لاړ شم دلته به وګورو چې دا د راتلونکي وخت په اړه باندې خبرې کوي Foto 2 ich werde in die Schule زه به ښوونځي ته تللی یم معنا دا چې کله یو کار کیږي هغې نه مخکې یو بل کار کیږي دواړه کارونه په راتلونکي کله چې ته راځې زه به تللی یم دلته به وګورو چې زه ښوونځي ته ځم تر دې ځایه پورې څه توپیرونه راځي په دې جمله کې ته ځم زه ښوونځي ته ځم زه ښوونځي ته تللی یم تللی وم لاړم یا که دلته چیرې بیا د راروان یا راتلونکي په باره کې خبرې کوي زه به ښوونځي ته لاړ شم زه به ښوونځي ته تللی یم دا و د جرمني ژبې ټولو مهالونو په اړه باندې یوه خلاص یا لنډه ویډیو که چیرته په راروانو لوستونو کې مو غوښتل چې د هرې زمانې په اړه باندې بېلابېلې ویډیو جوړې کړو او څنګه زمان جوړیږي په کوم وخت کې یا څنګه کولی شو په یو زمان کې موږ جمله جوړه کړو څنګه جمله جوړېدلی سي او کله کارېدلی سي یو مهال یا یو زمان په دې اړه به بیا راتلونکو درسونو کې هم خبرې وکړو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه پریزنټیشن یا د PDF هم ولرئ کولی سئ لاندې کومنټ کې ماته ولیکئ زه به دا تاسو ته در ولېږم او ترې کار واخلئ تر بیا ښې چاره